که چېرته تاسو ته هم په لومبني پراډکټ پیدا کولو کې مشکل وي اوسه پورې هم نه وي پیدا کړی نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته پراډکټس هم در کوم کیټګریز هم در کوم چې د دې په مدد سره تاسو د سعودي عرب او دوبۍ په مارکیټ کې خپل MPL لانچ کولی شئ او د USA په مارکیټ کې پرایویټ لیبل د ټول نه خاص خبره په دې کې دا ده چې امازون تاسو ته پخپله وي چې یو نوی سیلر ته پکار دی چې راشي او دا پراډکټ سیل کړي په دې کیټګریز باندې کار وکړي کوم چې نن په دې ویډیو کې موږ تاسو سره شیر کوو او صرف دا نه بلکې دې نه هم تاسو خبر شي چې موږ پخپله کم پراډکټ سیل کوو په کم کیټګریز باندې کار کوو نو که په MPL باندې کار کوي که په پرایویټ لیبل باندې کار کوي دا ویډیو نن ستا لپاره یو بهترین ګایډ دی او بس نور خپل قیمتي وخت نه ضایع کوو راځئ چې د کار خبرې وکړو لومړنی اصول د دې کاروبار دا دی تاسو په کار دي چې یو داسې پراډکټ سلیکټ کړئ خاص کر په شروعات کې چې په هغه کې دا خبره نه وي چې یو ځل درنه چا واخیستو بس دا د هغه د کلونو پورې کافي دی نه ختمیږي نه ورکې څه مسله راځي یعنې دومره په اسانه باندې دا په دوباره باندې نه اخلي او چینج کوي نه تاسو به همیشه دا کوشش وکړو چې داسې پراډکټ انتخاب وکړئ چې هغه یو ځل تاسو نه څوک واخلي نو چې بار بار یې درنه اخلي هغه اخلي ختمیږي بیا یې تاسو نه اخلي لکه په سکرین باندې تاسو لري یو ډیر زیات پرفیکټ اگزامپل ښکاري یو طرف ته ټي وي ده یا سکرین دی نو سم خیال لکه چې یو کسټمر راشي او دغه شانې پراډکټس واخلي نو دا بیا په دوباره باندې څومره وخت بعد اخلي دا به څومره وخت بعد چینج کوي هفته بعد میاشت بعد او کنه کال بعد په دې کې کلونه لګېدلی شي بل طرف ته که تاسو وګورئ نو ټیشو پیپر دی یا سینیټایزر نو دا چې کله یو کس واخلي دا 3 ورځو کې هم ختمېدلی شي هفته کې هم ختمېدلی شي نو دا بیا اخلي بیا یې اډر کوي دا د څیزونه دی چې دا خلک بیا اخلي نو خبرې مطلب مې دا دی چې په شروعات کې به داسې پراډکټس باندې فوکس وکړئ چې هغه یو ځل ته درنه څوک نه اخلي بلکې بار بار هم دا ستاسو نه اخلي د دې بزنس د دویم اصول هم ځان خبر کړئ او د دې نه بعد زه تاسو ته پراډکټس هم در کوم کیټګریز هم در کوم هغه څه چې امازون تاسو ته پخپله وایي چې راشي نیو سیلرز په دې باندې کار سټارټ کړئ او انشاءالله تاسو هم په نږدې وخت کې کامیاب شئ نو دلته زه تاسو ته دا مشوره در کوم کله چې د یو پراډکټ سلیکشن کوئ که نه نو دا سوچ مه کوئ چې آیا دا پراډکټ به ماته پیسې وګټي او که نه دا پراډکټ به ماته لږې پیسې وګټي او که ډېرې پیسې به وګټي بلکې ته دا سوچ کوئ چې آیا د دې پراډکټ اراوند زه یو برانډ جوړولی شم او که نه اوس د دې مطلب سره په اسانه پښتو کې د دې مطلب دا دی که نه فار ایگزامپل تا په امازون باندې لیسټ کو ګارلیک پریس او دا ګارلیک پریس کامیاب شو تاسو دومره پیسې پیدا شو چې ته اوس یو بل پراډکټ هم لیست کولی شي نو په دغه ټایم کې نیو سیلرز چې کوم دي که نه بګینرز هغوی یو غټ مسټیک کوي څه مسټیک کوي هغوی بلې کیټګري ته جمپ وایي داسې کار وکړي چې فار ایگزامپل پن هم لیست کړي او د دې پن نه بعد بیا هغوی یو بل پراډکټ لیست کړي ځکه چې په دې ټایم کې دوی سره پیسې وي فار ایگزامپل لیپټاپ سټینډ نو دا ځان له کیټګري ده دا بله کیټګري ده او دا یو بله دنیا ده مسله دلته دا ده چې کله یو کس تانه ګارلیک پریس واخلي که نه نو چانس ډیر زیات کم دی چې هغه بیا ستانه د بلې کیټګري یعنی پین درنه واخلي او یا درنه لیپټاپ سټینډ واخلي که د دې په ځای باندې چېرته ته ذکر وکړي که نه چې ګارلیک پریس د کامیاب شو او بیا سیلډ چاپر نه دی سلاډ چې پې کټ کېږي دا ته لیست کې همدغه شانې بیا چړې چاکوان چې پې ترې کېږي دا لیست کې کچن ټولز نو دا د یوې کیټګري سره تعلق ساتي دا ټول په کچن کې استعمالیږي نو که یو کس راغلی ګارلیک پریس پسې ابرن کچن ټولز هم اخلي که چېرته یو کس راغلی سیلډ چاپر پسې ابرن ګارلیک پریس هم اخلي کچن ټول به نه اخلي او کېدای شي نایب شارپنر هم دنه واخلي یعنې د یو پراډکټ په ځای باندې 4 او 15 پراډکټس هم واخلي نو دې سره به ستا برانډ ورځ په ورځ او یو سیل سره ډیر زیات مخ کیږي د دې مثال بالکل داسې دی لکه فار ایگزامپل د کوهستاني یوټیوب چینل دی او په هغې باندې هغه اسلامیک هسټري د اسلام تاریخ پې اپلوډ کوي که چېرته دا داسې کار وکړي چې د اسلامیک هسټري دا پې ډېره زیاته کامیابه شو او دې سره سره هغه بله ویډیو اپلوډ کړي چې د مایکل جیکسن تاریخ نو تاسو وایئ چې آیا دغه خلک به هغه ویډیو وګوري بلې ویډیو که چېرته هغه اپلوډ کړي چې د یوټیوب چینل به څنګه کریټ کړي نو بل کیټګري ته یې ودانګل نو دغه شانې به د هغه چینل تباه و برباد شي نو همدغه شانې په امازون باندې هم ستاسو سټور جوړیږي او کله چې تاسو په یو سټور باندې کله یو خوا دانګې کله بل خوا دانګې نو هغه سټور هغه برانډ هغه ستاسو تباه و برباد شي نو دا ډېره زیاته اهم خبره ده چې ستاسو په ذهن کې وي بس اوس نمبر شو د پراډکټس او دا هغه پراډکټس دي چې امازون تاسو په خپل ریکمند کوي خو که په سکرین باندې تاسو وګورئ کنه نو دا ټول الکترونیک پراډکټس دي او ما تاسو دا ویل چې په شروعات کې به په الکترونیکس پراډکټ کې تاسو نه ځئ ځکه چې په دې کې ریټرن ډیر زیات وي او غټ نقصان به تاسو کوي همدا خبره تاسو ته امازون هم دلته کوي وې ته په الکترونیکس کې مزه په دې کې ریسک هم ډیر زیات دی او بل په دې باندې ستاسو پیسې نه دي دا هم په ډېرې زیاتې بندېدلی شي د دې په ځای باندې ته داسې کار وکړه که نه چې په ټیک اکسیسریز کې لاړ شه یعنې داسې پراډکټس ته سیل کول سټارټ کړه چې هغه د الکترونیکس
دا سپورټ کوي. لکه فار ایگزامپل سمارټ فون دی کنه، موبایل تا سره هم دی، ما سره هم دی، تقریبا هر چا سره نن سبا. د دې موبایل یو سیز نه لګي، د دې سټینډ ته ضرورت وي. دلته اوس وخت کې ما سره په ټیبل باندې کم از کم 2 سټینډ پراته دي او د دې نه علاوه نور هم دي ما سره. د دې کیبل ته ضرورت دی، د کیبل ارګنایزر دغه پراډکټ چې تاسو ته ښکاري کیبل چې ورکې بندېږي معمولی سیز دی، خو د دې ډېر غټ ډیمانډ دی په امازون باندې. تاسو پخپله چیک کړئ. بیا سکرین پروټیکټر دی، هر یو کس غواړي چې په سکرین باندې ځان ته ګلاس ولګي او خپل سکرین پروټیکټ کړي او دغه نور پراډکټس هم تاسو چیک کولی شي. نو دې ډیمانډ ډېر زیات وي، دا خلک استعمالي، خرابېږي، بیا یې اډر کوي او همداسې بار بار یې اخلي. ریسک ورکې کم دی، پیسه پې کمه بندېږي او پرافیټ ورکې ښه ډېر دی. صرف دغه پراډکټس نه، دا تاسو ته چې کوم په سکرین باندې ښکاري، د دې نه علاوه په دې کې نور پراډکټس هم شته. په سیکنډ نمبر باندې امازون موږ ته دا سجیسټ راکوي وی ایز ا نیو سیلر تاسو ته پکار چې دا هوم اینڈ ایوری ډے اسنشلز پروډکټ نه دي، په دې باندې وي تاسو کار وکړئ. ولی ځکه چې په دې کې پروفیټ هم زیات دی، د امازون په مارکیټ کې د ډیمانډ زیات دی، مطلب خلک یې خوښوي. او په تھرډ نمبر باندې دا په اسانه باندې تاسو مینوفیکچر کولی شئ، څه دومره خاص خرچه هم پرې نه راځي. او دا کم پراډکټس دي. ته به داسې کار وکړې چې خپل واچروم ته دننه شې که نه، نو دا هینګرز نه دي کپړې چې پکې راځوړندېږي، دا به خامخا وي، دا د هر کور ضرورت دی او په هر کور کې روزمره استعمالیږي. صرف دا پراډکټس نه بلکې د دې نه علاوه دا نور پراډکټس هم تاسو کتلی شئ. خپل کچن ته دننه شه، دغه شانې بوتل یا ډبي دا به هم ورکې پراته وي. نو د خبرې مطلب دلته دا دی چې ته سوچ وکړه، هغه پراډکټس لیست کړه چې هغه تقریبا په هر کور کې استعمالیږي او روزمره استعمالیږي. بیا زه تاسو دا مشوره در کوم چې په سټارټ کې که چېرته ته اوم غواړې که نه بیوټي پراډکټس دا ته لیست کولی نه شي، لکه بیوټي کریم شو یا داسې مسکارا نور څیزونه شو. خو ته داسې کولی شي چې د دې اکسیسریز کوم دي که نه د بیوټي پراډکټس دا ته لیست کولی شي، په دې باندې خرچه هم کمه راځي او همغه د دې ایوری ډے اسنشلز حساب یې دی. لکه فار ایگزامپل ته برش هولډر نه دی، دا تاسو لیست کولی شئ. او د کاسمیټک سامان چې ورکېږدي دغه پوچز دا تاسو لیست کولی شئ. دا نور پراډکټس هم تاسو کتلی شئ. د دې ډیمانډ ډېر زیات وي. په لاست کې زه تاسو ته یو داسې کیټګري ریکمنډ کوم چې د دې په باره کې مخکې خو ما تاسو ته نه دي ویلي. که چېرته تاسو ته یاد وي که نه، نو تقریبا په هر یو ویډیو کې کلاس کې ما تاسو ته ویلي دي چې دا فیشن او کلاتنګ وغیره کپړې د دې څیزونو نه ځان وساتئ، ځکه په دې کې د سایز مسله راځي او ریټرن ورکې ډېر زیات وي. خو زه تاسو ته وایم که نه چې په فیشن کې مزه، خو دا د فیشن اکسیسریز نه دي، په دې کیټګري کې لاړ شه. یعنی د خبرې مطلب مې دا دی که نه چې بیلټس نه دي، دې ډیمانډ هم ډېر زیات دی. په دې کې د سایز مسله نه راځي، نه درپسې څوک په اسانه باندې راواپس کوي. بل طرف ته بټوه چې کوم دا پرس وغیره په دې کې هم د سایز مسله نه راځي. چابي چین یا داسې دا نور هم تاسو کتلی شئ. زما یقین دی انشاءالله نن د دې درس نه هم تاسو ډېره زده کړه کړي. یوه خبره همیشه په یاد ساته، که چېرته غواړئ چې د امازون په بزنس کې کامیاب شي، دغه شانې د یوټیوب ویډیوز نه دي، د دې نه به تاسو ډېر څه زده کوئ. خو صرف د یوټیوب ویډیوز په مدد سره تاسو خپل پی ایل یا ایم پی ایل هیڅکله نشئ لانچ کولی، ګینې د پیسو نه به هم خلاص کړي. زه تاسو ته دعوت در کوم چې راشئ زمونږ د امازون آنلاین سیلر یونیورسټي جوین کړئ. په دې کې تاسو ته په اسانه او ساده پښتو کې ایم پی ایل پرایویټ لیبل د دې ټریننګ درکول کیږي او تاسو چې کوم رقم سرویس ته ضرورت دی په همدې یو ځای کې تاسو ته ملاویږي، ځکه الحمدلله موږ سره خپل یو پروفیشنل ټیم دی. نو د دې نه مخکې الله دې نه کړي چې تاسو یو غټ تاوان وکړئ او بیا راشئ دغه سیلر یونیورسټي جوین کړئ. بهتره دا ده چې همداوسې جوین کړئ او د غټ نقصان او تاوان نه ځان بچ کړئ. د نورو معلوماتو دپاره زموږ سپورټ ټیم سره په واټساپ باندې رابطه وکړئ. See you inshallah next time. Take care.